حمید کرزي او اشرف غني د هغه وخت نه چې دومره زیات امکانات او پیسې زیات راتلې خو کارونه دومره نه وو. نو ویل کېږي چې 450 متره د دې طول دی 2 متره ارتفاع ده. هغه پیسې که نن سبا وای که نه والله چې د جاپان به افغانستان زیات په مخ لاړ دا پل جوړ شي بیروبار به کم شي. کومکونه هم نه کېږي د خارج نه بیا هم دومره کارونه کړي دي. یعنی د شلو کالو نه زیات مزل مونږ وهلی ده چې نظر هغه د 150 کالو هم زیات دی. ما قرضدار ای وطن هستیم، قرضدار ای خاک هستیم. تا په نظر باندې کابل به بیا کابل شي چې د خارج نه به پیسې ارتلې او بیرته به خارجیان وړي. د بخونکي او مهربان آزاد په سپیڅلي نامه بیا درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن زه یو ځل بیا د هیواد د پرمختګ او د آبادۍ له زیري سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. کله هم چې زه دا مایک پورته کوم او راځم سیمې ته او د آبادۍ یوه خپرونه کوم نو د خوښۍ یو احساس کوم. د کابل ښاروالي لوري یوه پریکړه شوې چې دغه یوه ډېره ستره پریکړه ده او د هیواد د آبادۍ په خاطر باندې دغه پریکړه ترسره شوې ده او په دې ځای کې به دغه پریکړه عملي کیږي او دلته به یو پروژه انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې تطبیقېږي. لکه څنګه تاسې ګورئ دا ډېره ګڼه ګوڼه سیمه ده، د ګڼې ګوڼې څخه ډکه سیمه ده ځکه دا یوه څلورلارې ده، یو داسې څلورلارې ده چې له دې ځای څخه د هېواد شرقي ولایتونو ته هم تګ راتګ کېږي، له دې لارې څخه ګټه اخیستل کېږي. همداشان جنوبي ولایتونو ته هم له دې څلورلارې څخه ګټه اخیستل کېږي چې جنوبي لوري ته پرته ده. زه دقیقا د دې مناره نجات د څلي یا د څلورلارې د همدې څلورلارې په شرقي لاره باندې ولاړ یم یا په ختیځه لاره باندې ولاړ یم. دا لاره نو بیا د کابل مهمې سیمې ارزان قیمت کارتنه او همداشان د کابل جلال آباد لارې سره وصله یا نښلوي سره، همداشان لویدیځه برخه چې ده دا بیا د سینمای فامیر او همداشان کارتسي کارتچار او همدغه خواته چې کومې سیمې پرتې دي دا سره نښلوي او همداشان د دې څلورلارې څخه چې د شمال طرف ته یې کومه لاره پرته ده دا نو بیا د افغانان او همداشان پلو خشتي او همداشان شهرنه او دغه سیمې سره وصلې او جنوبي طرف ته بیا چې یوه ستره لاره ده د هغه هیوادوال چې په جنوبي ولایتونو کې اوسېږي بیا نو د دې څلورلارې د دغه جنوبي لارې څخه ګټه اخلي. د کابل لوګر لاره ده، همداشان د لوګر څخه چې کوم هیوادوال دلته راځي له دغه لارې څخه ګټه اخلي، همداشان چې له دې کابل څخه بیرته لوګر ته ځي او پکتیا ته ځي دغه ولایتونو ته ځي نو بیا له دغه لارې څخه ګټه اخلي. ځکه دغه لاره او دغه څلورلارې او دغه سیمه په دې لحاظ باندې هم ډېره مهمه سیمه ده ځکه په همدې خاطر باندې دلته ګڼه ګوڼه هم زیاته وي. د کابل ښاروالۍ لوري پرېکړه دا شوې ده چې دلته د هوایي پله د جوړېدو یوه ستره پروژه عملي شي او دلته د استملاک چارې هم بشپړې شوي دي او انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دغه چارې پیلېږي او د هوایي پله د جوړېدو کار به هم دلته عملاً ترسره کېږي. لومړني معلومات چې زموږ لاسته راغلي دي هغه دا دي چې دغه پل تقریباً 2 متره ارتفاع لري، 450 متره اوږدوالی لري او همداشان 28 متره عرض په نظر کې نیول شوی دی چې همدلته په همدې ساحه کې به عمل کېږي. موږ هم دلته په دې خاطر راغلو تر څو پورې د دې سیمې له اوسېدونکو سره د دې څلورلارې او همداشان د دې پروژې په اړه باندې خبرې اترې ولرو. له دوی سره به خبرې کوو د تیر په اړه باندې او همداشان د اوس په اړه باندې او همداشان چې راتلونکي کله دا پروژه عملي شي د دوی په دې اړه باندې نظر څه دی او د هیواد په آبادۍ کې چې دغه ډول ستر ګامونه اخیستل کېږي د دوی په دې اړه باندې نظریات را اخلو او له تاسو سره شریکوو. ورځو خپرونه پیلوو.
دا د منار نجات شرقي لاره ده یا ختیځه لاره ده. له دې ځای څخه تګ راتګ لپاره ډېره ګټه اخیستل کېږي. که یو خواته وګورئ دلته زموږ ځینې هېوادوالو دوکانونه جوړ کړي دي چې قالینې خرڅوي او توشکونه او د کور هغه وسایل چې اړین دي دا خرڅېږي. بله خواته یوه اډه موجوده ده چې دلته لوی موټر همداشان کوچني موټر له دې ځای څخه سورلي باري او د کارتنه و همداشان د ارزان قیمت پر لور باندې حرکت کوي. ما سره په څنګ کې یو ورور ولاړ دی، له دوی سره به غږېږم چې دغه سړک جوړېدل او دغه پل جوړېدل څومره په اوس وخت کې مهم دي او څومره مثبت رول لوبولی شي د هېوادوالو په ژوند کې. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه یې خیر ژوند مو بخیر دي؟ سلامت. ستاسې مبارک نوم؟ ایمانو زلمی. زلمی د کوم ځای؟ موږ شمالي. شمالي؟ کابل کې اوسېږي؟ هو کابل کې اوسېږو. په څه کاروبار مو؟ والله زه له زرنجه د پوز په دغه د دکانداران مثال مال اخلي بیا دا زیر بارو مثال چې ارزان قیمت مثال کارتنه ته یو ځای بځه ته مثال دا وړي بیا. څومره وخت کېږي زرنج لري او کاروبار باندې؟ دا پروسه کال دی روزه کې مې زرنج هغسې او بس پاما کې ټکه ټوکه کوو بس کار دی ښه روان ده؟ بس کله یو کله نه بس دا زندګي د روانه ده څه به کوې. خدای تعالی دې کار کې برکت واچوه. ټول هېوادوال دې خدای تعالی په داسې کارونو باندې مصروف کړي چې یوه مړۍ حلاله روزي وګټي. الله امین. ټول مؤمن مسلمان. دلته چې موږ راتللو یو خبره مو ترلاسه کړه چې دلته ټاکل شوې ده چې یوه څلور لارې یا هوایي پل جوړ شي. ستاسې په دې اړه باندې نظر څه؟ دا ډېره ښه خبره ده خو د وطن آبادي ده مثال ملک جوړېږي آبادي جوړېږي مثال پل هوایي خو چې زګام کمیږي مثال دا بیروبار کمیږي د لارې پل هوایي خو ډېر ښه شی ده مثال د وطن د آبادي ده. خیر نه کاروبار اوس دلته زیات شوی دی نو د دیر په پرتله باندې؟ هو شکر ده اوس بس که ټکه پوکه کېږي کار کېږي نو لګیا دي. څنګه څه مشکل خو نشته دی خلکو ته؟ نه څه مشکل نشته خو دغه کېدای شي پل هوایي هغسې بیا کېدای دا خلک شاته واړوي دا نه چمن ته واړوي دننه. دا څه که وګورو دومره ظرفیت نه لري ځکه دې خواته چې وګورو جنوبي طرف ته د لوګر او پکتیا خلک چې دلته راځي کابل ته نو په همدې لاره باندې راځي او دې خواته چې ده بیا نو تقریبا شرقي دروازه باید ورته ووایو. هو کارتنه ورځان قیمت دغه ځای ته کارتنه ورځان قیمت او همداشان کلي چرخي خواته او بیا نو کابل جلال آباد لارې ته وځي. کابل جلال آباد لاره بانک خواته هم داسې تېرېدلی شي مثال دا پل جوړ شي بیروبار به کم شي؟ والله فکر نه کوم دا خو موږ او تاسو هغه د متل وایي افغانان وایي دا څه ورته په دې وطن کمیږي نام خدا ورځ په ورځ لکه اقتصاد زیات ده او چرګوړي غوندې زیاتېږي. خدای دې نفوس زیات کړي. نفوس زیات دی پوه خوشحاله کېږي او وطن کې د ارامي شي مثال وطن دې جوړ شي. زه خپله مثال ما انشاءالله چې دغه څو کلونه چې ارامي ده خدای دې وکړي چې اوس چې زموږ کوم وروڼه وظیفو باندې دي او دغه مسؤلیت ورته سپارل شوی چې د سړکونو آبادي ده د پلونو جوړېدل دي د هوایي سړکونه دي اوس په اوس وختو کې چې وګورو په هر ځای کې دغه آبادي روانه ده. ستا په نظر باندې چې دغسې روان یو څو کاله آینده کې به دا کابل څه ډول دا ډېر ښه کار ده. دا خو موږ د آینده نسل که موږ زاړه څو ختم شولو آینده نسل د ډېر پیدا کوي هغوی ته ډېر خوشحاله چې مثال آینده لاس ته ښي هغې او خدای پاک د وطن کې ارامي راولي وطن دې ارام وي. ستا په نظر باندې کابل به بیا کابل شي؟ انشاءالله کېدای شي. ناامیدي سړی نه شي کولی. په نورو وطنونو کې وګورو پایتختونه چې وګورو ځینې سیمې چې وګورو تفریح لپاره ډېر ښایسته دي او د هر هیواد یو وګړی غواړي چې پایتخت ته ځان ورسوي. د کابل نوم چې موږ په نورو هیوادونو کې اخلو ډېر قدر و عزت باندې اخلي خو دلته به چې راغلو مشکلات زیات اوس چې د آبادي روانه ستا په نظر باندې نور وطنونو خلک به رحمت نشي کابل ته؟ راځي سیلانیان راځي مثال خلک راځي خاطر چینایان مثال دلته راځي کاروبار ته ترکیان مثال دغه راځي د خلکو کاروبار ته. خدای مهربانه پاچا ده پوښه الله غفور رحیم ده پوښه د مشکلات د دنیا د پوښه تیریږي زندگی د عمر ده بس الله تعالی خپل وطن ما به آرام آباد لري. امین امین. خوشاله اوسې وروسته پیغام به دې سیروره بس صلح دی آرامي دی بس نو څه ماغه نه لري بس خوشاله یو مړی رزق د خپل اولادو بچو ته پیدا کو دا موږ د غټه پاچاهي ده. بالکل الله تعالی دې د ټولو په کاروبار کې برکت ډېره زیاته سلامت درنو هیوادوالو. تاسې زموږ دغه ورور خبرې واورېدلې چې دلته په یو کوچني کاروبار باندې بوخت ده خو خوشاله ده او یو مړی حلاله روزي پیدا کوي او همداشان دلته چې کوم سړک جوړیږي یا هوایي پل جوړیږي د دې په اړه باندې خپل نظر هم له موږ سره شریک. په دې وخت کې دغه ډول
پروژې عملي کېدل. یو خو دا ده چې زموږ ډېری هیوادوالو ته د کار زمینه برابریږي او بله دا ده چې دلته د آبادۍ یو څرک لیدل کېږي. هیواد د ترقۍ پر لور باندې روانېږي، د معیاري کېدو پر لور باندې روانېږي او هر وخت چې موږ دغه ډول خپرونې کوو زموږ هیوادوال واقعیت هم په اوس وختو کې له دغه ډول پروژو څخه ډیر راضي دي. زما په څنګ کې دلته یو څو ورونه ولاړ دي، غواړم له دوی سره به هم خبرې کوم. السلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر. خوب است؟ بخیر. خوش. بیا بشید بچه. نه مهربانی شما بشینید. خوب هستی؟ بخیر باشه. خوب است؟ تشکر. نامتون چیست؟ ذبیح الله. باشنده امی کابل هستین؟ باشنده امی کابل هستیم. بله. چقدر وقت میشه در کابل زندگی میکنید؟ در کابل تقریبا 18 سال است. 18 سال. اینجا چی کار بردید؟ اینجا دکان قالین فروشی داریم. قالین فروشی؟ کی جور کردی دکانت؟ در اینجا از ما در جاده بود، در حدود 4 سال میشه اینجا هستیم. اینجا فعلا. همین دور و بر که میبینیم بسیار زیاد بیروبار است. سالهای گذشته هم همینطور بود یا حال زیاد شده؟ سالهای گذشته بود ازدحام از این موترها بود، دکانا نبوده. بله. مردم چطور؟ مردم بودن، مردم بودن. فعلا میگه که اینجا شهروالی کابل میخواد که یک پل هوایی جور کنه. شما خبر دارین؟ بله خبر داریم. بله. از کجا تا کجاست؟ همون جایش جور کردم. اینجا دیده که زمین چقدر چی وزن برداشته میتونه که برشان جور کنه، به خاطر موترها از سر از تیر شده بدانم. استملاک و صورت نگرفته؟ نه تا فعلا نه. درباره دکانای شما هم چیزی نگفته؟ درباره دکانای ما دیگه گفته که زمانی که کار شروع شد باز ما اعلام میکنیم، خلوت میکنیم بخیر. یعنی فعلا چیزی گپی نیست، وقتی که کار شروع میکردن باز شما را اطلاع میدن؟ بله هر وقتی که گفتن ما ان شاء الله اعلامش میکنیم. و نظرت همی پل هوایی که اینجا جور شوه، همی نقشه همی منطقه بالخصوص که شهر کابل است دیگه، بله چطور خواهد بود به نظرت؟ بسیار خوبش میشه، عالی میشه. همین پل هوایی که جور شد ازدحام ترافیکی هم کم میشه، یا بیروبارک هم کم میشه. بسیار خوب است برای مردم عام، برای تمام عام خوب است برای مردم. فعلا که ما میبینیم در هر گوشه کنار کابل همین پروژه های انکشافی جریان داره و فعلا هم که در اینجا دیگه شروع میشه این پروژه های که عملی شوه، سهولت برای مردم پیدا میشه؟ بله طبعا که پیدا میشه، چرا نمیشه؟ پیدا میشه. بدره چی گفتنی پیامی چیزی داری کمرای ما در خدمت دارم؟ پیام هم است که مردم مدام و خوش باشه، احتیاج محتاج به کسی نباشه. هر چقدر سهولت برشان شه ما خوش میشیم، خفه نمیشیم. ان شاء الله برای ما هم سهولت میشه. بخیر باشین. بخیر باشین. تشکر. ګرانو لیدونکو موږ هم ورزو وړاندې له نورو هیوادوالو سره به هم خبرې اترې کوو، دوی نظرونه به هم راخلو. تاسو تصاویر ګورئ بیا متاسفه. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دلته زما په څنګ کې یو ورور ولاړ دی، له دوی سره به د دې سړک په اړه باندې غږیږو، همداشان په دې وروستیو آبادیو په اړه باندې چې د کابل په داخل کې جریان لري او ډېری کارونه بشپړ شوي دي او لا هم څه کارونه پاتې دي چې بشپړ شي او انشاءالله ګټې اخیستنې ته به سپارل کېږي. ډېری پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي او اوس هم چې ټاکل شوې ده دلته د هوایي پلو درېیمه ستره پروژه عملي شي. دا هم یو نیک زیری ده ډېره په دغه ساحه کې چې ډېره ګڼه ګوڼه موجوده ده. له ده سره به غږېږو د دې ورور سره چې دوی د دې پله په اړه باندې څه نظر دی او دوی څه ډول احساس کوي په اوس وخت کې چې دغه آبادیګانې روانې. السلام علیکم ستړی مشر ورور. وعلیکم السلام ورحمت الله. تخیر ورسید خیر زیات ښه دی. ډېر زیات نوم مبارک. زما نوم فهیم الله منصور دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. ننګرهار ولایت کورونه هم دلته دي که ننګرهار کې دي؟ یاره زما خپل کور چې د ننګرهار کې زموږ کورونه. دلته څنګه راغلی؟ بس دلته خو خپله ورته سوی یم چې دلته زموږ دا ټول کلیوال چې دي خواران دغه د ریړو کارونه کوي او زم دغه د کوم کارونو پسې راغلی وم راچکر شوم، دوی سره ودرېدم. تاسو مې نږدې نه ولیدلې خوشحاله شولم. دا هم ډېر نیک کار دی. ترازي دی د ملګرو او د کلیوالو پوښتنه کې دا هم یو ډېر نیک کار دی. خدای تعالی دې ستاسې په کارونو کې برکت واچي، ستاسې په دغه خیر ښېګڼې کار کې برکت واچي. خدای تعالی تاسې دې اجرونه درکړي.
په اوس وخت کې چې کابل ته راځي او په تیر وخت کې چې راغلی څومره فرق پکې موجود و؟ یاره که درته ویم اول سر کې خو چې دی زه ټول هیوادوالو ته چې دی په خپل وار سره سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم خدای دې کښې ټول به روغ جوړ اوسي. او په دویم قدم کې ستاسو نه چې دی ډېره زیاته مننه کوم چې دغسې د غریبو خلکو چې دی پوښتنه کوئ د دوی غږ چې دی لوړپورو چارواکو ته رسوئ بیا د دوی دا مشکلات او کوم چې دي د دغې نه ځان خبروئ. نو زه به درته څه وایم دغه کوم کارونه چې شوي دي په اوس مخکې هم شوي دي خو دغه عمارت کې چې کوم کارونه په کم وخت کې شوي دي نو زه یم ډېر زیات تغییر راغلی ځکه زه تقریبا 4 کاله وروسته کابل ته رالم او چې ما حالات وکتل نو ډېر څه داسې بدل شوي دي تغییر یې ډېر کړی دی که نه ماشاءالله ډېر کارونه شوي دي. جمهوریت په وخت کې راغلی وی او دا دوم ځل ده چې راغلی او جمهوریت په وخت کې راغلی وم بیا نو م راغلی او فعلا چې دا اوس راغلم نو ماشاءالله ډېر زیات کارونه چې دی دا نقشو چې داسې تغییر کړی دا هر څه داسې بل شان د ښکاره کېږي. واقعیت هم په اوس وختو کې چې وګورو په کابل کې په هره خوا باندې چې سترګې اچې یو پروژه روانه ده او کار پرې روان دی او دا یو ډېر ښه زیری دی زموږ د هیوادوال یو دا ده چې هیوادوالو ته کار پیدا کړي د کار زمینه برابرېږي بل دا ده چې وطن هم ورسره ابادېږي. ډېر ګټور خو په دې دی دا پخپله په دې خبرو کې چې دی تکراري خبرو کې ادواري وکړله یو خو دغه زموږ ځوانان چې دي بېروزګاره دي مثلا او په دې باندې چې دغسې کارونه او پروژې چې دی پلي شي او د دې کارونه چې دی مخکې لاړ شي نو یو خو به یو طرف ته چې دی د دوی د کار زمینه برابرېږي مصروفه کېږي ذهنونو تکلیف ورته پیدا کېږي چې داسې مشکلات سره دوی مخې چې د دوی کارونه نه د بل طرف د زموږ د وطن ښکلا د آبادي ده نو ماشاءالله ډېره زیاته ترقي به یو ښه کار دی دا ډېر یو بهترین کار دی زموږ د هیوادوالو لپاره. اوس وخت کې د هوایي پلونو دغه سلسله چې وګورو یو په بره کې موږ لرو چې هغه څلور لارې هم ډېره زیاته ګڼه ګوڼه والته دوم موږ د کابل ولایت مقام مخې ته یو دانه پل هوایي پل جوړېږي او بله پروژه دغه ده چې انشاءالله چې د ښاروالۍ دغه د لومړنیو معلوماتو له مخې چې موږ لاسته راغله د ښاروالۍ څخه نو ویل کېږي چې 450 متره د دې طول دی 7 متره ارتفاع ده او همداشان 28 متره عرض دی. نو چې داسې ګورو په دې ساحه کې که چېرته دغه ډول پروژه عملي شي نوې ستره لاسته راوړنه ده ستا په نظر باندې دلته به کوم تغییرات رامنځته شي؟ دې کې خو داسې ده چې ډېرې اسانتیاوې به چې دی برابر شي او ډېر ښه خوند به وکړي ډېره ګټه لري. نو زه که درته ویم په دې باندې چې دغسې پل زمینه برابره شي نو زموږ د هیوادوالو ته بس نهایي ګټه ده ډېر زیاته ولایت ته سره ډېر ښه وکړي. وروستی پیغام وروستی پیغام زما دغه دی د ټولو د امارت کارمندانو او بیا بالخصوص د خپل هیوادوالو نه چې خپل وطن ته خدمت وکړي ځکه زموږ وطن چې دی تقریبا دغه څومره وخت چې تیر شو تاسې خپله باندې وکاته د بهرنیو خلکو لخوا چې دی دغسې مشکلات ډېرو جنګ و شور و هېڅ نه کېده. اوس خو فی الحال الحمدلله لله الحمد چې په افغانستان کې داسې یو ښکلی نظام قایم دی چې اسلامي امارات نومیږي چې نړۍ ورته په سوچ کې ده او ډېر یو ښکلی صلح چې نن او ثبات او امن چې نن په افغانستان کې دا په ټوله نړۍ کې نشته. د دې امن ترڅنګ باید داسې یو کار وشي چې د ملت غم هم وخوړل شي پوه شولې چې دوی ته د کار زمینه برابر لکه موږ چې مخکې ویلي او کار وشي او انشاءالله روان دی شوی دی خو که لا نور هم وشي نو ډېر ښه خوند به وکړي او نور زه څه نظر ده. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ الله دې آباد لره. السلام علیکم کور رمضان ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو زموږ دغه ورونه د جلال آباد نه راغلي ځینې شاید له پکتیا او لوګر نه هم دلته موږ هیوادوال ولرو ځکه دا څلور لارې نو ډېره مهمه څلور لارې ده. یو دا ده چې د لوګر او پکتیا نه هم خلک راځي د کابل د ښار د منځ نه هم خلک دې سیمې ته راځي یا د دې ځای څخه عبور مرور کوي ډېره مهمه ساحه ده. او بل چې د جلال آباد خلک یا د ننګرهار خلک هغوی هم دې ځای ته زیات تګ راتګ کوي او دلته ځینې کاروبارونه لري او ځینې هم راځي د یو چا پوښتنې ته او د خلکو د خپلو خپلوانو پوښتنه کوي همداشان کاروبارونه ځان ته پیدا کوي. نو دا سیمه په همدې لحاظ هم د ګڼې ګوڼې ساحه ده. په کابل کې یو تر ټولو د بیروبار نه ډکه ساحه همدا ساحه بلل کېږي. که تاسې وګورئ شاوخوا د موټرو تګ راتګ د خلکو تګ راتګ یا د کاروبار تګ راتګ په برخه کې نو دلته ګڼه ګوڼه ډېره زیاته رامنځته شوې. خدای تعالی دې وکړي چې دغه ډول پروژې چې په اوس وخت کې د کابل په منځ کې عملي کېږي یا په دغه څلور لارو کې عملي کېږي وکولی شي چې دغه ګڼې ګوڼې ته د پای ټکی کېږدي. زما سره په څنګ کې نورونه هم ولاړ دي له دوی سره به هم غږېږم. السلام علیکم. رحمتون بخیر. خیر سید بخیر با عزت. خوب هستین صحتان خوب است؟ سلامت زنده باشین. نامتون چیست؟ اسم دکتر زبیح الله. دکتر صاحب زبیح الله. دکتر صاحب مصروفی چی کار هستین؟
مصروف طبابت هستیم برادر، چون خودم یک دکتر برحال هستم. نگه مسئولیت ایمانی و وجدانی خود ادامه داشته باشیم، چون ما از همه وطن هستیم، زاده وطن هستیم. این وطن سر ما حق داره، چون ما مفت مکتب خواندیم، مفت مسجد خواندیم، مفت پانتون خواندیم، مفت تخصص کردیم. این تمام بودجه را سر ما دولت که مصرف کرده از حق بیت المال کرده و به این اساس ما قرضدار این وطن هستیم، قرضدار این خاک هستیم. دکتر صاحب محترم، همه مردم مثل شما را که ما میبینیم واقعا ما یک انرژی میگیریم، یک انرژی پیدا میکنیم که ما الحمدلله در وطن ما کسایی را داریم که واقعا یعنی در قبال مسئولیتایشان یعنی احساس دارن و چیزی که در اینجا به دست آوردن میخواین که پس برای مردم مملکت ما خدمت کنن و این یک پیام بسیار بزرگ است برای کسانی که فعلا در وطن هستن یا در اینجا درس خواندن، از رفتن از وطن بیرون. شما هم از این طور آدم عبرت بگیرین یا باید از این طور آدم الهام بگیرین، پس بیاین به وطن و کسانی که هستن در اینجا و هم باید زحمت بکشن، کار بکنن، تلاش بکنن که همون چیزی را که از این وطن گرفتن پس بتانن که در می وطن مصرف کنن و بتانن که برای کشور خودم خدمت کنن و به خاطر خودشم و به خاطر خانوادهشم باید کار کنن. زنده باشین دکتر صاحب. بخشیدین، جای شکر ما قابل قدر میدانیم از اینکه همچون به مثل شما واره جوانای با عزت و با شخصیت در کنار خود داریم و انشالله الرحمن این وطن رو به ترقی است، رو به پیشرفت است. از هر دیدگاه، از هر بود، از هر زاویه سرشکار جریان داره. ای که ما خود هموطنای ما ارزش و قدر و مسئولیت احساس ندارن دیگه، این مشکل ما شاید باشه نه مشکل دیگرها. بدون شک بدون شک. دکتر صاحب محترم، فعلا که ما میبینیم در گوشه کنار همین شهر کابل هر جای پروژه جریان داره، کار جریان داره و فعلا هم که ما همینجا استاد هستیم قرار است که در اینجا یک پل هوایی جور شود و پل بزرگ است، پل بزرگ سیومین پل بزرگ کابل است. فکر کنم که در اینجا ساخته میشه. به نظرت همین پروژه هایی که در این منطقه پیاده میشه یا عملی میشه چقدر موثر است؟ در ابتدا براتون بگویم تنها مقام شاروال صاحب نه، بلکه تمام مقامات در هر عرصه‌ای که وظیفه خود اجرا دارن اینا با واقعیت یک زمینه را فراهم ساخته تا ترقی در هر نگاه صورت بگیره. تنها در شاروالی نیست، اگر ببینید در وزارت صحت بسیار برنامه نیک است، بسیار پروسس خوب داره و میایم سر موضوعی که برنامه ریزی شده از طریق مقام شاروال صاحب که اینجا یک پل هوایی ساخته شود. این یک منفعت العامه است، این یک چیزی است که تمام شهروندای ما خامخا مسیرش از گذشته از یک سرک ترانزیت است که چندین ولایت برش نهفته است و یک نقطه کلیدی کابل است. در حقیقت یک نقطه است که پر نفوس است، پر از زمینه است که همه در را عبور دارن دیگه. با او اساس بسیار کار نیک میشه، بسیار کار خیر میشه و خداوند متعال تمام ما شما را توان توفیق خزیره بده که در عرصه وطن خدمتگزاری داشته باشیم و گذشته از خدمت ای که ما خود ما هم در عرصه حفاظت از مسئولیت ایمانی و وجدانی خود ادا داشته باشیم. ای که ما خود ما مواظبت نمیکنیم، وطن خود خانه خود فکر نمیکنیم، وطن خود چادر مادر خود فکر نمیکنیم، این شاید مشکل ما باشه نه از دیگران. دکتر صاحب وقتی که آمدم که شما صحبت کردیم، هم صحبت شدیم هم کلام شدیم، واقعا هم یک انرژی گرفتم و احساس کردم که واقعا ما کسانی را داریم که مسئولیت پذیر هستند و میخواین که برای کشور خود کار کنید. زنده باشین دکتر صاحب. با عزت باشین، عزت بخشیدین، قربان قدمایتان. تشکر بسیار زیاد از اینکه زمینه را فراهم ساختین، خصوصا از برنامه شما، از تلویزیون شما، از میدیای شما، ای که صدای هموطنای ما را
با مقامات میرسانین. واقعا جای شکر است که همچنین شما و جوانان را در کنار خود داریم. زنده باشید. با عزت باشید. زنده باشید. درنو لیدونکو ډاکټر صاحب خبره تاسو واورل ما سره څنګه یو بل مشر ولاړ دی له دوی سره یو څو خبره ولرم له دوی سره به هم وغږیږم چې د دوی نظر ته. السلام علیکم. ګراری ده په خیر. سر دغه کاکا جان ستاسو نوم مبارک. زما نوم شاه وزیر دی پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د پکتیا ولایت شیبه وړاندې چې ما له دغه ورور سره خبرې کولې نو د پکتیا یادونه مو وکړله ځکه دغه مسیر ټول د پکتیا ده هو او دا زموږ د وطن ښکلا ده وقت هم زموږ ځینې هیوادوال چې په لرو پرتو سیمو کې اوسېږي یا په ولایاتو کې اوسېږي او یا د کابل څخه خلک لرې دي ډېره خوږه لهجه لري ډېر خواږه خلک دي او زه چې کله هم ورسره درېږم نو واقعیت هم خوند ترې نه اخلم. خپله خوږه خلک یې الله دې ستاسو عزت نصیب کړي الله په عمر کې برکت واچوي کومې قربانۍ تاسې کوئ الله دې په خپل دربار کې قبول یا منظوري وګرځوي او موږ چې کوم یو الله تعالی دې موږ د ټول بقي عمر د الله رضا دپاره وګرځوي. کاکا جانه مخکې هم راغلی کابل ته که دلته اوسېږي کور نه زه اوس راغلم پرون راغلم د لاره ډېره زیاته خرابه ده اوس خو د ګردیز نغې خواته سیدګرام خواته سړک باندې کارم شروع دی لار ډېره لرې راتویږي ډېر سره څه تکلیف شو زوی مې را روان دی سهار روان دی تر اوسه ګردیز ته نه دی رسېدلی خو بس د دولت نه مې دا خواست دی چې څنګه کارونه کړي هم دي د دوی نه ډېره مننه کوم ولې چې دوی سره کوم داسې کومکونه هم نه کېږي د خارج نه بیا هم دومره کارونه کړي دي. کاکا جانه که وګورو تقریبا د اسلامي امارت چې کله هم دلته راغلی دی او یو اسلامي نظام حاکم شوی دی دلته او دغه وطن آرام شوی دی په دې څلورو کارونو کې موږ ډېرې سترې سترې پروژې ولیدلې یقینا چې فعلا موږ او تاسو چې دلته ولاړې دلته هم د پروژې د عملي کېدو چارې انشاءالله چې پیلېږي د کوشتېپې کانال وګورو که نور بندونه وګورو همدا شان که د پلونو او د سړکونو موضوع تاسې اوس یادونه وکړه چې په ګردیز کې هم د سړک کار شروع شوی دی بالکل دغه ډول کارونه په دومره کم وخت کې ستاسې په نظر باندې چې ممکن وو یقینا چې زه په خپل هم سوچ وکړم هغه وخت چې د محترم امید کرزي او اشرف غني د هغه وخت نه چې دومره زیات امکانات او پیسې زیات راتلې خو کارونه دومره نه وو خو چې د اسلامي امارت راغلی دی په دې کام یعنې هغه سره الحمدلله دې کارونه ډېر زیات کړي دي الله تعالی دې په عمرونو کې برکت واچوي د مشرانو ته د الله نور هم استعداد ورکړي او ښه خلک دي موږ ډېر خوشحاله یو امن هم دی خو مزدوریان کم دي خو الله مهربان دی او د خو هر څه راځي انشاءالله وخت سره به هر څه سم شي خدای مهربان بچه دی. په کم وخت کې ډېر کار ترسره شوی په څلورو کلو کې یعنې د شلو کلو نه زیات مزل مونږ وهلی ده چې نظر هغه ته د 150 کلو نه هم زیات دی هغه پیسې که نن سبا وایي که نه والله چې د جاپان به افغانستان زیات په مخ لاړ و هغه پیسې خو اوس نشته که نه په کمې امکاناتو باندې اوس دا کار روان دی. کاکا څه مشکل چې په هغه وخت کې خلکو کار نه کوو پیسې وهلې علت څه شی و محترمه دا به داسې کېدل چې د خارج نه به پیسې رتلې او بېرته به خارجیان وړې او څه نه څه زمونږ غله و چې هغه خارج ته پیسې ویوړې او داسې شوي وه که نه لکه پیسې به بېرته خارجیان وړې دلته خو ټول خارجیان وو او زیاتې پیسې بېرته موږ نه خارجیانو وړې کاش چې افغانیانو دې لګولې په بل ملک دې وایي خو چې زموږ ملک ته بېرته راتلی هغه تجارانو هم دا خواست دی چې بېرته راشي افغانستان ته په افغانستان کې دننه سرمایه ګذاري وکړي کار وکړي ملک ته خدمت وکړي او دین اسلام ته دې خدمت وکړي او سره دین اسلام سره سم ملک ته خدمت وکړي انشاءالله چې موږ چې کومې هم خپرونې درلودلې دي د هېواد په پلازمینه کابل کې دلته موجود او کار مو کړی دی تللي یو ساحو ته له خلکو سره غږېدلي واقعیت هم 4 کلنې لاسته راوړنې د 10 کالو د لاسته راوړنو سره برابر نه دي د لا زیاتې هم دي ځکه دلته اساسي پروژې ترسره شوي دي او عملي شوي دي او لا هم کار جریان لري په ډېرو کمو امکاناتو باندې زیاته لاسته راوړنه موږ درلودله. کاکا وروستی پیغام دی اورو الله دې خوشحاله سه بس وروستی پیغام دا دی اول خو د ټول افغانستان چې څومره خلک دي او دوی نه زه دا غواړم چې خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي. الله دې خوشحاله لره ستاسې په لیدو ډېر زیات خوشحاله الله دې په ایمان خوشحاله واقعیت هم ډېر خوند وکړه تاسې زموږ د دغه کاکا خبرې واورېدلې واقعیت هم زموږ د پکتیا ورونه ډېر خواږه خلک دي د ټولو ولایتونو مشران کې دي که کشران دي ټول ډېر خواږه او درانه خلک دي خو دغه خلک چې له دغه مسیر نه استفاده کې دلته راځي ډېری د پکتیا خلک دي او وقت هم ډېر نیک نظرونه یې درلودل. درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي په دې هیله چې زموږ راټول شوي مطالب ستاسې د پام وړ ګرځېدلي وي تر بلې هغې چې زامن الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم
الله مو مل شه